په ځینو سیمو کې چې د کومو دپاره موږ لګښت پیدا کړی دی لکه د نرخ ولسوالۍ په صدمرده سیمه کې د موسی شهید لیسه کې چې شاوخوا شپېته تنه زده کوونکي دي او د یوه ښوونکي د خوا نه تدریس کېږي ورته لګښت یې هم ځینو کسانو وعده کړې ده خو تر اوسه پورې هغه شوي نه دي. نو انشاءالله چې هغه مرسته به موږ ترلاسه کړو او دغه کورس ته به دوام ورکړو د 9 میاشتو دپاره. همداشان د سباوون په لیسه کې چې هغه هم په مرکز میدان ښار کې ده، هلته هم د 3 ښوونکو د خوا نه تدریس کېږي ورته او د 3 ښوونکو ته 6,000 افغانۍ معاش ورکول کېږي، یعنې ځینو ته 3,000 دي، ځینو ته 2,000، ځینو ته داسې ګډ وډ دي 1,000 روپۍ داسې دي چې هغلته 2 ټولګۍ دي. او همداشان په د نرخ ولسوالۍ اړوند د سرپله په سیمه کې د شهاب الدین لیسه کې هم یو د کانکور کورس لرو موږ چې هغه هم د یوه بااحساسه هېوادوال لخوا سپانسر شوی دی او یو ښوونکی هم ورته نیولی دی، هغو ته هم شاوخوا 4,000 افغانۍ البته 3,000 افغانۍ معاش ورکول کېږي. نو موږ تصمیم لرو چې په نورو ولسوالیو کې هم همدغسې ښوونیز د کانکور کورسونه جوړ کړو، خو که هېوادوال زموږ لاسنیوی وکړي په دې برخه کې. د دې کورسونو څخه زموږ هدف دا دی چې کلیوال بېوزله خلک چې هغوی کابل او ښارونو ته په راتګ سره نه توانېږي ځکه دلته یې زیات لګښت کېږي، نو دا موږ غوره وبلله چې همالته په خپل ښوونځي کې دوی ته د کانکور کورسونه جوړ کړو تر څو دوی یو څه زده کړي او د کانکور په ازموینه کې د خپلې خوښې پوهنځۍ ته دوی کامیاب شي. د کلي خیریه بنسټ د خوا نه چې تېر ژمي کې کوم کورسونه جوړ شوي وو هغه د نرخ ولسوالۍ، مرکز میدان ښار، د چک ولسوالۍ، د سید آباد ولسوالۍ او د جلگې ولسوالۍ کې ټول په 21 مرکزو کې وو چې شاوخوا